السلام علیکم ملګرو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه درښیم که چیرې ستاسو شمیره نه جوړیږي پر واتساپ باندې مستوده سوې وي خو خلاصه وي کوډ نه ورته راځي. دوستان ورته ګوره دغه شمیرې ته دغه شمیره خلاصه ده، ګوره دا ځای به تاسو باندې اوس دوستانو د کوډ ځای ته چې کله راسي بیا دلته ستونزه پیدا کړي دوستانو. دغه ته ګوره تاسو کتلی شئ، بیا به تاسو دغه ځای باندې اوس اوپن واتساپ دوستانو دا چې مو کله ووه دلته به تاسو دغه پلی سټور ته ورسئ یا که چیرې آیفون وي لاندې به ولاړ شئ. د پلی سټور څخه به تاسو دغه واتساپ راواړوئ دوستانو. دا چې مو کله راواړوئ مسنجر واتساپ څخه د واتساپ چې کله مو انسټال کړئ، زما سره زوړ خو زه نوی اپډیټ راوړم دوستانو. دغه انسټال به تاسو اوس ګوره دلته اوس په موبایل کې راوړئ دوستانو. کله چې دغه ځای تاسو باندې ووه دا راوړئ، موږ ورته انتظاري تر څو پورې دغه راواوړي دوستانو. ګوره دغه دی اپلیکیشن واتساپ راواوښتی. کله چې دغه راواوښتی بیا به تاسو اوپن باندې ووست، دلته به تاسو دغه ژبه انتخاب کړئ دوستانو. بیا به تاسو دغه دلته راسئ چې کله دلته رالاسئ شمیره به داخل کړئ، نیکسټ به باندې ووست دوستانو. بیا به دغه ځای باندې ووست دوستانو. د دغه شمیرې کوډ خو زما سره نشته، زه هغه ملګري څخه یې غوښتنه کوم کوم چې شمیره یې بلاک ده. راځو اوس هغه ملګري ته، هغه ملګري شمیره زه پیدا کوم. دغه شمیره دی کوډ یې راستولی دوستان. دغه کوډ به زه کاپي کړم د دې ځای نه بیرته به راسم واتساپ ته. دلته به دوستانو زه هغه کوډ ځای پر ځای کړم. ګوره دوستانو نور مخکې نه ځم ځکه دا د بل چا شمیره ده، نو بیا دغه شخصیت ماته راړئ. نو دوستانو دغه رقم باندې تاسو خپل بلاک شمیرې خلاصولی شئ. که چیرې غواړئ چې زده کړه ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل ته راسئ. د خدای په امان.